په شنو ځایونو کې اوسېدل تمرکز زیات او حافظه پیاوړې کوي. د سټنفورډ پوهنتون ساینسپوهانو د یوې څېړنې په پایله کې پر دې ټینګار وکړ چې که څوک غواړي روغ او جوړ واوسي او په ورځني ډول خپله اروايي ارامتیا وساتي، نو په منظم ډول سره پارکونه او یا هم باغونو ته لاړ شي چې شین ماحول پکې ډیر وي، ځکه شنو ځایونو ته تلل او د شنو باغونو لیدل د انسان په روح او روان مثبت اغیزه پرې باسي چې اروايي سکون ترلاسه کوو او له بلې خوا د سترګو دید ته هم خورا ښه ګټه لري. د څېړنې لنډیز په دې ډول دی: هغه کسان چې پارکونو او باغونو ته ځي، نو هلته د موجوده شنو بوټو او طبیعي ښکلا لیدو سره د انسان بدن دې ته هڅوي چې ورزش وکړي او له خپل ژوند څخه خوند واخلي. د دې څېړنې لیکوال رای ریم وایي د ښارونو د اوسیدونکو لپاره اړینه ده چې په پارکونو او باغونو کې وخت تیر کړي او د یو ښاري لپاره پارک ته اهمیت ورکول ډیر اړین دي. څېړونکو دا هم ویلي ده چې په طبیعي او سمسوره ځایونو کې وخت تیرول د انسان په روان، طبیعت او روح باندې هم اغیز کولی شي. د همدې څېړنې په لړ کې بل ساینسپوه داسې ویلي دي: په طبیعي او شنو ځایونو کې ګرځېدل او اوسېدل د انسان تمرکز، حافظه، خوښي او د ژوند نور اړخونه پیاوړي او روښانه کوي. شنو باغونو ته تلل او په آزاده فضا کې قدم وهل انسان له ګډو اروايي ناروغیو ژغوري او په بدن کې د خوښۍ هورمون ترشح کوي چې د انسان اروايي ارامتیا مومي او پر شونډو یې مسکا خپروي. یو آرامه او سمسوره چاپیریال د انسان پر ذهن مثبت اغیزې درلودلی شي.